وایم وروره ښه مزې دې وکړې په خدای یقین وکړه 2 ودونه دې کړي او په هغې کې په ارام پروت یو بس بالغ ته دې ډډه والې ده زه وایم ته دا مزې دي نو تا ته به یې پرېږدم دا مزې که نه داسې دې خوښه ده خدای دې تا له بیا څلور درکړي چې دې واده کې مزې چې بیا درته پته ولګي خلکو خو ورشه یوه کړې ده او هغه نه شي ساتلی زه دا اریان یم چې دا ته ورته څنګه یاره بس الله دې مال همت راکړي بل دا راته ووایه بهجانه چې جنازې له ورغلی بیسي پکې پخ کړو که نه سې کونډې ځمکې کې خاخه کړه زما څه کار دی غمخادي ستاسو کار دی وروره ودونه یې تا له 2 کړي زما څه چې کوم دی مې شپه وکړه ما نه څوک دا ګیلې نه کوي نو مشر خو ته یې وایم د مشرۍ خبرې به نه کوې مشر خو د ماغه پلار دی غونډ کار یې الټه کړی دی مشر کوم دی زموږ په کور کې هغه پسې مزه ګوره هغه خو ځان له غریب نو څه وکړي اوس چې دا لانجه جوړه ده څه وکړي ګوره زه خو درته وایم زه خو د کور دي ما سي مې وروره په رښتیا مه راوله خو زما د پلاره بوله څه سړی نه دی زه دا اریان یم چې د ما د مور ورته دې واده ته څنګه غاړه ایښې وه یا به زما د ماماګان چې کوم دي لیوني وو دقه چل دی تا کې بهجانه دا چل دی چې ته پلار ته نه سړی وې زه ورته سړی مال یې 2 وکړو ته دقسې د بازګل کوته کې نو دا ویم به ورته نه چې ما له یو واده اوسه پورې ونه کوم خورې د اوبه راوړه که نه مرۍ کې مې ډوډۍ ونښته دا واله روټۍ دلته پرته والته پرته ده راکړه روټۍ څه روټۍ خو ما وخوړه دغه لږه ونه وایي راکړه ما دلته خو زموږ کور خو د پسلي سوخه دی خدای دې بې خو باسه نو تا به ویلي زه تا له څه خبر وم دغه چې په جګړه راغلې په 3 روټو کې له دا روټۍ پاتې شوه زه خو زړه مې بند دی ځان ډاکټر ته ښیم 5 شپږ ورځې زیاتې نه شم خوړی ځان ډاکټر ته ښیم چې نارې ته وایي راکړي نو ما ته خو ستا پته نه وه ما ځان دغه لږ وړاغېږلي وخوره ځه وخوره خیر دی ځه نه زه نه خورم دا واله دې نه خپل کور ښه دی کار سینګو کم از کم روټۍ خو به مې پکې خوړله که نه بېعزتي به مې نه خوړله بېعزتي مې قبوله چې په خېټه ماړه یم د الله په خیر کې زه درته ځم ده څنګه تا ته خبرې کړي د باندې زه په جوڅو ګرځم دا ما پېژني که نه پېژنې دي که نه تش د شکور بدماش یې ته خو هغې مخکې مه وایه زموږ کمزوري څه له هغه ته ښې ورته ووایې 2 3 وجلې دي نورو ته مې اراده ده ډېر خطرناک سړی دی پیدا ګورئ په باتروم کې ماشینان دسه پراته وي نو څه وکړو خیر یې دا وګوره وشه روټۍ راله روړه لکه ګزاره وکړه ماښام لیټۍ د باندې خورم ناشته مې کورنۍ کړې د هغه د باندې خورم ناشته پرېږده دا وګوره نو اوس به وږي ناست یم لکه ګزاره وکړه د ثوابي روجې خلک لږې نیسي دا ټرین کې لږ وخت یې وته ثوابي روجې پرېږده مړه دا دې هسې وخوره داسې وبوټه ده څنګه هسې وبوټه نه تېرېږي دې ته تېرېږي ګوره که نه تل نه ګرځي نه بس زه نه خورم واله خیر بیا مې ملورې د مور زوی مې زړه مې در باندې خبر کېږي وخوره شابه وګوره څنګه عثمان دی تورې ګرنګې وکړو چې څه وایي عثمان خو نه دی حقه دی که نه عثمان دی مه اوچته ورکوې پرېږده لږ اوس زما ارمان ورشي مه اوچته شا به روټۍ وخوړله زما ښکلې جاز پسې ولګوم جاز ولګوه جاز پسې ولګوم لږ اوبه راواچوه ثواب په تا ګټم نه هسې او بله کور دی خو نه هم لاړه پلار کره هغه هم لاړه پله چې دا کور ورته خالي شي چې پته ورته ولګي خیر دی یو بل سره ګوره ستاسو خو ژوند دی کور کې خامخا 2 لوښې جنګېږي یو بل سره خیر دی ګزاره کوئ دا خو ستاسو کور دی دلته به ته رقمې سبا به زما ښځه راغلې جګړې ورسره کوي زه خو درته ګزاره کوم خو ګورې دا دې داسې نه کوي ای بې غیرته اوس یې د ښځې اړه خوا اخېستو دا اوس بې غیرته شوم ښه دا اوس بې غیرته شوم نو ولې یاره ته واده به نه کوم څه به کوم زه ته ما ټولو بربادي ته ګرځم وایي چې زما مور او پلار یې نو غمه او که راته نور دا خبرې نه ګورې اوس راته پته ولګېده چې دا داسې دنیا ده که نه رور لاس ورکوي او نه خور لاس ورکوي ما خفه کېږه مړه سې ګپ مې نه څه ولګوم نه کوم واده ما چې کوم اوس په مې 8 بجې ګرځېدم تا نه څوک درګوي نه که صفا خبره شي دغه خبره ده کنه ته بیا دغه خبره کې زه خو وایم دې کار وکړم ته وګوره بدې تلې ته نه دی پېژنې که نه زموږ هغه ملګری چې دی هغوی سره لاړ شو ما یې ته رشته وغواړم مړې خیر دی ځه څه له دې رشته وغواړم ته په خپله مونږ کره روټۍ راخو شو نو هغه غریب به بیا څه خوري بیا به راته غم پیدا شي کار به کوم که نه ولې واده مخکې عثمان به کار که اوس یې لکه یو زه بیا د واده نه پس کوم نو بس ما د عثمان پس څنګه د هغه په شان تم شي بس که کنه پاسه ورشه منډو وخه داسې کار وکړه که نه چې زه ډېره زیات وږې شوې یم او هغه ملګري کړه د لاړ شوې ورته یو روټۍ راکړه دا ستا د کولو خبره ده دا زموږ بیا دی دا څه کوي بس ورشه ځه د مانې پته مو لګېده زه ځمه که نه
او داسې کار وکړه چې د کور مور خیر ساته صحیح ده صحیح شو، زه بیا راځم الله دې پکې خیر واچوي او که هغوی جګړه دې راغلې یا د هغه جنۍ وروڼو را تا پسې نه بیا ما به کور ته مړه ځې شا به زر راشه صحیح ده او وی لږ پیم راواله ځان سره چې ته مې زړه شوی دی بادامي چېرته تلې ډوډۍ راوړه وږی شوی یم کار له تلې موز دقه دی رالم ولا روټۍ دې تلکاري مې دله راوړه روټۍ دله راوړم صحیح ده صحیح ده ځه ورشه علي والله زری زری شو لږ بیخي ستړی شو یار تا چېرته تلې وایي مونږ خو تلي واسه داسې په پټو داسې چکر مکر مو پټو ډېران هم بار یو ورته یا بادامې خورې تو ډوډۍ تپوس د ترکارۍ څه پته لګي که نه اوس مې راوړه روټۍ مې په تبخیه چوله روټۍ مې پخوله تلکاري څه شوه تلکاري خو یو دغه لوبیا یو قاشقه ما ور واړوله ټوله تلکاري ختمه کړه دونه خو غوره څاروله مونږ بوټاوم نه راکړی چې دونه تلکاري تا ختمه کړه دا پاکه مونږ داسې پاتې شو دا دونه سنډا شوی تاسو چې اوس نه خورئ هغې خو زه نه یم چې مور دا خو سوری شوی او روټۍ مې ورسره ونه خوړله الله بس ور ویړوله تا خو ما یې روټۍ راوړې نو ما په تبخي ور اچولې وه نه کوئ جنګ دا کور نه دی داسې رجواړه دی یاره ځه چې ځو چېرته خیرات پسې ته وخورئ الله ځان نه دې ځناور جوړ کړی دی ورک شئ درته جنې دا لوښي دماغ راله خرابوي دې نار پرېغوستو نار ښي دونه لاله وره مونږ مې خو له بوتاوم نه راکړی دا دومره چې ته خورې ورکه شه وګوره چې هغه چېرته لاړو مازدیګر شو را باندې نه هغه روټۍ راغلل نه هغه پې راغلل او کور ته به م ځم دا څه ټایم شو خو دې خبر چې دوی به چېرته تللي ما ته پته دوی به ملګرو سره تللي رالم د خیره څه دې پخ کړي څه مې پخ کړي دي په ځانې دا روړې څه دي چې زه څه پاخه کړمه زه خو دوکاندار له ورلم قرض نه راکولې ما سبا تنخوا راځي د له بدل کو خو قرض نه راکولې نو ځان به راغلی ما به ګاونډیانو نه غوښتل ته خو چې هغه سار تلې اوس را پیدا شوې پرېږده وه ښه ته پته چې ته ما پسې راتلې ښه ته زموږ د حال پته ده خو زه چې سره بوځم په وخت ځمه زړه په ځای کې تنګ شوي را باندې ځمه راځو چې ځو یو خبره ته کومه په دې بهلولي قسمت چانچې والا دی هغه ته معلوم دی د هغه داسې لرې ملګري دي که نه ډېر هغه عزت خلک دې مال کو هغوی که ورغلې یو جنۍ دې ورکوه فرشته رکشه تا سره د ځان غم دی جنۍ او جنۍ نه یوه نه دی خبره تا غم دی راته چې د مېلمنه ستړی راشي بالغ ورته د بابو دې ورته ما ته د نه برخي ته کښېنه زه بورکه رالم شابه زه درکوم شابه برقه خو ما قرض کې ورکړی کسانو رانه اغوستې ده دې ته به اوس یم په لانجه وړلو خو زه الله دې خیر وکړي جواب به ولې څه جوړو نو ای وروره تا خو چاله نه ده ورکړې ګاونډیانو ماونډیانو له بورکه بورقه او دا ګاونډیان هم نه دي هغوی تله کویدل نو ما ته یې وویل یاره لکه بورقه راکړئ موږ پکې څه ده موږ هغه خیره نه ده هغوی له مې ورکړله اوس ورشه ورکړله اواره دي که نه زه به اوس هم داسې ځمه هغوی به ماښام راشي زه به ماښام دروړم تا به داسې بوځم هسې هم نږدې نه بهی زه خو بیا هم داسې نه ځمه په هغې ځل کې ورته وایم بورکه دې زده کړه نه خو زه درته وایم که نه چې ګاونډیان وړي ماښام ناوخته به راځي تلې کویدل نه خو چې هغه یوړه نو زه چېرته زه خو کور کې ناست وم که نه ته کور کې ناسته وي خو ته ځه ورلې باتروم ته چې تا ورلې چاره دام دې کو په دغه ټیم کې ماشومه راغله ما ته پته ده که نه ما د ستا تا زه په پوندو نه پېژنم صفا راته وې بورکه دې چېرته ایښې ده دا غوږونه د نوکاږم هغه مې خرڅه کړې ده بلې نور کور کې څه نو چې هغه دې خرڅوله نور تا ته خو څه ښکاري دغه یو کټ ته مال دی که زه شپې سملم او د ورځې پکې اکثر پیشوګانې سملي چې نه وایي نو زه اوس په څادر کې ځمه دا څنګه خلک دي ما ویلي یم زما د خاوند په کور کې څه درک نه لګي دا خو مې د پلار کور نم د خیره بس دغه ورو سامانونه چلیږي او خرڅېږي دي بس یو ول د دې خو راته ته خبره ورځې ځو وباسم دې کوم عثمان صاحب چې برقه دی هغه موټرسایکل تلو ګیره کړ یو وشلې ده صحیح ده خو دې ورکې ګورې تا ورته ونیول چې په لاره راځه نو تا سره موټرسایکل کوم هغه د دروغ څنګه د ګاونډ ملګري نه راوست که نه ته په خبره یو پوهېږې نه که نه وایي ته راځه یو خدای پردې را باندې واچې راځه 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 طلاق به راکړي بې طلاقه مې نه پرېږدي ما ته پته ده مخکې شه بې حیا چې هغه کور ته خپل کور ووایه کور هغه خوري چې دا کله د رور که ناست وي واده شوي نه دا چې کله واده شي نو دې ته د مور لار کور د مېلمستیا په تور ګوري د دغه په تور ورته نه ګوري نو خپل کور ته وایي د خاوند کور خپل کوري او د ورونو کور دا د مېلمنو کوري مېلمنو دا چې دغه شي داسې چل نه کوي چې بس دغه خبره معمولي خبره ټیس پوس کوي خبرې او درز
را بیک راواله او دغه ترواچه زرونو کزم او دغه کړم لږه گزاره کوي بعضې وخت کې دغه لکه دوه لوښي په تاخ کې جنګېږي نو گزاره ډېره ښه شی دی خو څنګه خالده گزاره کوه خورې د دشمنۍ بس گزاره ډېر کوه ها دشمنۍ ډېرې سیوا شوي دي دشمنۍ واوړېدو که نه نو موږ ځان نشو ساتلی دا لالا غریب کله یو څه کې تاوان وکړي کله بل څه کې نو بیا به ټوپا کې ګرځو که کارونه ده خیر خور گزاره کوه بس گزاره کوه ډېرې سیوا شوي دي یو دوه خبرې درته سیوا هم کوي خیر دی خیر کو پړه کم نو بس رغه مه کوه یو ډب چې نو باسي ورته بل نو بس خوله چپه ساته اسم نشته نه شور شو نه جنگ شو نه جګړه نور باقي شته خیر دی خیر دی او راځي چې ورشو ولته ور ولما